سلامونه ستړي مسئ ګلونو لیدونکو، هر چیرې چې یاستئ خوشحاله آرام اوسئ، که د افغانستان په هر ګوټ کې یاستئ او یا هم د نړۍ په هر ځای او په هر سیمه کې چې خوشحاله او آرام اوسئ او د روغ صحت څخه برخمن اوسئ. ګلونو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، مونږ یو کمپاین په لار اچولی و د هرات ولایت د زلزله ځپلیو خلکو لپاره، او په دغه کمپاین کې له موږ سره زموږ هیوادوال ونډه درلودله او خپلې مرستې موږ ته راورسولې. د هغه څه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ د ټول زموږ د هیوادوالو مرستې دي چې موږ ته را تسلیم کړلې او موږ هم په منظمه توګه بسته بندي کړلې او هڅه کوو چې هرات ته ولیږو او هرات ته واستوو. هغه هیوادوال مو چې اړمن دي حداقل د هغوی لږ څه ستونزې پې حل شي. پوهېږم زموږ دغه مرستې د هغوی د دومره سخت حالت په وړاندې هیڅ هم نه دی. دا چې هغوی خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي، خپل کورونه له لاسه ورکړي دي، شاید زموږ مرستې د هغوی هیڅ ځای هم ونه نیسي، ولې موږ هغه خپله فریضه ادا کوو. هر د یو مسلمان په حیث، د یو انسان، د یو افغان په حیث خدای دې وکړي چې یو ډېر کم څه مو هم له لاسه راشي د خپلو هیوادوالو لپاره هغه ترسره کوو. ځانګړې مننه کوم د خپلو ټولو هیوادوالو نه چې له موږ سره یې ونډه واخیستله او د خپلو هراتي هیوادوالو په درد کې ځانونه شریک وبلل. او د یادولو وړ ده، لکه څنګه چې په نورو ویډیوګانو کې ما د هرې مرستو جدا جدا یادونه کړې وه، دا یې هم باید یادونه وکړم چې دا هم یو مقدار، البته یو ډیر مقدار مرسته زموږ د یوې خورکۍ لخوا څخه چې د ښځینه او د ماشومانو جامې دي چې دا موږ ته په همدې وروستۍ ورځ باندې راورسول ترڅو موږ یې په منظمه توګه بسته بندي کړو او له دې نورو جامو سره، له دې نورو مرستو سره کېږدو ترڅو هرات ته انتقال شي. نو نن شپه هم د بالاخره بسته بندي شروع کړله او موږ هم دغه جامې په بشپړ توګه چمتو کړلې ترڅو له خیره هرات ته یې ولیږو. قدرمنو خویندو او ورونو، همیشه ما دغه پیام وړاندې کړی، راځئ د یو افغان په حیث، د یو انسان او مسلمان په حیث د خپلو هیوادوالو په دردونو کې او د هغوی په ناخوالو کې ځانونه شریک وبولو، له هغوی سره مرسته وکړو. څوک دې نه وایي چې دا کم دی، دا ډیر دی، دا شاید استفاده شوي څیزونه اوسي، دا نوي اوسي یا یو څه بل څه، بلکې کې د الله پاک په لاره چې هر څه زموږ له وس او توانه پوره اوسي. شاید د یوه له توانه به ډېر څه پوره وي، شاید هم د یو چا له توانه به نه وي پوره. نو هڅه باید وکړو چې همیشه په خپل ژوند کې خیرات، صدقه، زکات د هر څه ولرو ترڅو چې په مال او په کور کې مو برکت وسي. نو ډیره زیاته مننه کوم واقعا دغه هغه کسان چې په دغه مرستو کې له موږ سره سهم درلود، حتی خپل دوی ژوند د متوسط حالت کې مخې ته ته، ولې دا چې غټ زړه یې درلود، دا چې د خپلو هیوادوالو په دردونو باندې ځورېدلي و، نو دوی هڅه وکړله چې د هغوی لاسنیوی وکړي. انشاءالله چې الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي. بیا هم سلامونه، نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، هیله مند یم هر چیرې چې یاستئ خوشحاله آرام اوسئ، سوکاله اوسئ او له پوره روغتیا څخه برخمن اوسئ. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم زما یو بلې ویډیو ته، او دغه ویډیو هم زموږ د همغه کمپاین او یا هم د هرات د زلزله ځپلیو ولسونو سره د مرستې په د ویډیوګانو په دوام باندې ده. لکه څنګه چې تاسو په نورو ویډیوګانو کې به هم لیدلي اوسئ چې موږ دغه کمپاین پیل کړ، مرستې مو راټولې کړلې. په دغه مرسته کې مو جامې شاملې وې، هم نارینه هم ښځینه، هم د ګلالیو ماشومانو لپاره جامې وې، هغه هم بسته بندي کړلې. او بالاخره د چې سبا د شنبې ورځ ده، نو تصمیم په دې دی چې له خیره دا به انتقالیږي هرات ته. نو موږ هم په دغه شان بسته بندي کړلې، هم د نن شپه چې په هر بوج کې یا بوجۍ کې تقریبا 60 کیلوګرامه
د وزن ده او تعداد هم په هر یو باندې لیکل شوي دي چې کومې د نارینه جامې دي، کومې ښځینه دي او کومې هم د ماشومانو دي. نو ټول مو په لیکل دي. سبا به انشاءالله سبا ورور به د انتقالوي په هوایي لار باندې اول خو به ډېر کوشش کوو چې ټول مال ورسره په هوایي لار انتقال شي او که چیرې احیانا امکانات نه وه بیا به نو یوه اندازه به سبا ته ځان سره د هوایي لار څخه یوسي او پاتې نور به بیا زه په همغه سبا نو مستقیم په زمیني لار به ورولېږم نو شاید یوه ورځ کې بیا ورسېږي. خو اول به ډېره هڅه کوو، دعا به کوو خدای پاک مهربان ده چې انشاءالله ټول په همغه یوه لاس یو په یوه لاره باندې انتقال شي ډېر به ښه وي. د شپې تقریبا 15 کمې 12 بجې دي او مونږ هم دغه بستې مو تیارې کړلې. الله پاک د خپل دربار کې قبول کړي. مونږ د الله پاک د رضا لپاره او د خپلو افغانانو د خپلو خویندو ورونو لپاره چې حداقل وکړای سو په دغه کار سره مو د هغوی څه نه څه غم یې ډېر کم اندازه حداقل 0.001% هم چې کم کړو مونږ ته یوه دنیا ارزښت لري. نو بیا هم وایم چې زمونږ دغه لړۍ به دوام لري او انشاءالله بیا به هم هرات ته خپلې مرستې استوو او بیا مو هم له خپلو هیوادوال څخه د هیله ده هغه هیوادوال مو چې د هیواده بهر دي یا د هیواده دننه دي کولی شئ خپلې مرستې له موږ سره شریک کړئ. موږ به په دغه توګه برابر کړو، بسته‌بندي به یې کړو او انشاءالله هغه به هرات ته ورسوو تر څو حداقل زمونږ د هرات هغه هیوادوال مو چې واقعا ډېر زیات زیانمن شول په دغه زلزلو کې حداقل تر یو وخته چې دوی پر پښو درېږي او کولی شي چې خپل ځان ته یو کور یو اشیانه یو څه سر و سامان ځان ته ورکولی شي. مونږ به له خپلو دغه هیوادوال سره ولاړ اوسو. نو ویډیو تاسو دعوت در کوم چې ویډیو تر پایه وګورئ. ټوله هغه د څنګه مونږ دغه وسایل انتقالوو، هلته په کومو هیوادوالو باندې ویشو او څنګه دغه پروسه ترسره کیږي دغه به ټول زه تاسو ته در وښیم. نو هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. قدرمنو لیدونکو مونږ هم د بستې مو راواخیستلې د جامې او د مرستې او روان یو له خیره د هوایي ډګر په لور. موسی جان هم راسره دی. دا به مې زه د مور دوی کره ور وسپارم هغوی ته او زه او قیجان به په ګډه سره انشاءالله د امانتونه تر هوایي ډګره ورسوو. قدرمنو لیدونکو مونږ راغللو او د کابل په هوایي ډګر کې یو منتظر یو چې سبا له خیره راسي
ترڅو دا وسایل ورته تسلیم کړو. نو توکل په خدای ګورو چې څومره وسایل کولای شو چې هوایي لار څخه ولېږو. هڅه خو به مو همدا وي چې ټول ولېږو، ځکه چې راحت هلته بیا یو ځای واخیستل سي او توزیع شي له خیره. خو که احیانا ونه شو بیا به نو یو بله بدیله لار ورته پیدا کړو. په نظر کې مو ده بیا به د ځمکې لار څخه پاتې توکي ور ولېږو او هلته به یې سباوون ورور له نمایندګۍ نه تسلیم شي. وروسته له هغې نه به یې بیا زموږ هراتي هیوادوال ته ورسوي او توزیع به یې کړو. موږ په هوایي ډګر کې یو منتظر یو، ګورو چې څه کېږي له خیره. قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې موږ د کابل ښار په هوایي ډګر کې یو او دغه مرستې چې موږ دغه کمپاین په لړ کې راټولې کړې وې، لکه څنګه چې د ویډیو په پیل کې هم ما تاسو ته ویل چې زه به دغه مرستې له خپل ښه همکار ګران ورور سباوون مومند سره شریکوم. نو له نیکه مرغه دوی هم راورسېدل او دغه مرستې به یو مقدار به دوی ته ور تسلیموو چې دوی په هوایي لاره ځان سره انتقال کړي او پاتې نور به هم تاسو ویډیو تر پای وګورئ چې دا به موږ د ځمکنۍ لارې څخه دوی ته انتقالوو. نو سباوون ورته ښه راغلاست وایم او انشاءالله چې بخیر بیا ورسېږئ. ډېره مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. ستاسو لیدونکو او مینوالو ته هم چنان سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. کور مو ودان له دې چې داسې ستر کار لوی کار مو کړی دی او زموږ هراتیان هیوادوال مو نه دي هیر کړي په دې سخت وخت کې او کور دې ودان وي د هغو هیوادوالو چې له تاسو سره یې دا مرسته کړې ده. انشاءالله چې مونږ به په خپل پوره ذمهوارۍ سره دا مرسته رسوو او هلته به یې په بېوزلو اړمنو کسانو هغه کسانو باندې چې واقعا زیان یې لیدلی دی، مالي او ځاني زیان او تاوانونه یې لیدلي دي، نو په مکمل ډول به انشاءالله ورسوي. ډېره زیاته مننه سباوون ورور. ما هم په خپلو ویډیوګانو کې د دې یادونه تل کړې ده چې مونږ په دغه یوه اونۍ کې په دې هڅه کې وو چې داسې یو کس باید زه پیدا کړم، ځکه چې زه شخصا هلته نسم تللی د ځینو ستونزو له امله. نو ما ویل چې حتما باید داسې یو اعتماد وړ کس زه پیدا کړم چې وکړی سم په ډاډه زړه باندې دغه توکي د خلکو امانت دي، زه باید هغوی ته تسلیم کړم او هغوی ورسوي. او له نیکه مرغه چې تاسو وایي او دغه پلان مو درلود خپله چې لاړ شئ هرات ته، نو انشاءالله چې په خیر ورسېږئ. ستاسې وخت به ډېر نه نیسم ځکه تاسو هم سفر مخې ته لرئ، نو په خیر ورسېږئ او انشاءالله کله چې نور دغه توکي هم په ځمکنۍ لاره موږ تاسو ته در انتقال کړئ در ومولیږل، بیا به له خیره تاسې هلته په ګډه سره توزیع به کړئ او لیدونکي به هم شایدان اوسي. انشاءالله موږ به هڅه کوو چې دغه ټول توکي زه داخل ته ورشم. انشاءالله اول خو دا کوشش کوم چې له همدې ځای څخه یې پورته کړو او که نور مو راټول کړل بیا به هغه په موټر کې راولېږئ. او ډېره مننه. کور مو ودان خیر اوسئ، ژوندي اوسئ. مننه. قدرمن لیدونکو تاسې خپرونه تر پایه وګورئ داسې دغه لړۍ څنګه دوام مومي، نو حتما د خپرونې تر وروستۍ شېبو ورسره ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو یو ډېر ښه خبر او یو ډېر ښه زړه چې موږ په دې باندې بریالي شولو چې خپل ټولې مرستې او ټول کومکونه هوایي لار څخه ولېږو. کور ودان خیر دې اوسئ. هر هغه کسان چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړې ده، موږ د ټول مال ټول دغه مرستې چې وي دا مو سباوون ورور ته تسلیم کړلې، نو انشاءالله هغوی به په خیر سره هرات ته ورسوي. قدرمنو لیدونکو له نیکه مرغه موږ په دې باندې بریالي شولو چې خپل ټول دغه کومک او مرستې له هوایي لار څخه ولېږو. نو کور ودان د آریانا افغان هوایي شرکت هغه کسان چې له موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړله، سباوون ورور ته ټول مال ور تسلیم کړه او هغوی له خیره حرکت وکړه. موږ هم ورو ورو بېرته ځو د خپل کور په لور.
او د یادولو وړ ده چې زموږ مرستې لا پسې دوام لري او هڅه به کوو چې نور هم خپل کمپاین پراخ کړو او دغه مرستې راټولې کړو تر هغه وخته چې سبا نور دوی په هرات کې دي موږ به دغه مرستې دوی ته ورلیږو.